جلیل القدر صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ یو زلی د خپل مرض موت حالت د هغه د مرض موت حالت ذکر کیږي چې هغه په مرض موت باندې بیمار دی د ماسختن د مانځه وخت راځي بچیانو ته وایي بچیانو ما د ماسختن مانځه ته وباسئ بچیان ورته وایي پلاره دا څنګه حالت کې ته په دې حالت کې دې څنګه مانځه ته وباسو ته په ځان نه پوهېږې دا حال ستا د مانځه د وتلو دی هغه ورته وایي بچیانو د پلار ازاري بچیان مه جوړېږئ ما مسجد ته وباسئ بچیان ابو الدرداء رضی اللہ عنہ خپی په ځمکه لګولې نشي کټ کې پروت دی کټ کې بچیانو د پلار کټ په اوږه باندې کو مسجد ته راغلی یوازې دا نه چې خپله مسجد ته راغلی بلکې خلکو ته هم دعوت ورکړه چې یا ایها الناس علیکم بهذه الصلاة فإني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لو یعلمون ما فی العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا مسجد ته چې راورسېدو نو خلکو ته اعلان وکړه چې خلکو دا د ماسختن منځ ور ډېر په پابندۍ سره ادا کوئ وجه دا ده چې ما د الله د رسول نه اورېدلي که دا خلک په دې باندې پوهېدلی چې د ماسختن مانځه کې څومره ثواب دی په خپو باندې نشوی راتلی د ماشومانو په شانه به په خپلو زنګنونو راښویېدلی وی خو د ماسختن منځ به ترې قضا شوی نه وي وګورئ ابو الدرداء رضی الله عنه په دې پوهېده چې مسجد ته راتلل د الله میلمستیا ته راتلل دي نو په مرض موت کې هم دا میلمستیا پرې نه ښودله ولې ځکه د انسان خاتمه په هغې اعمالو راځي چې ژوند یې کم کار له ورکړی نو چا چې ژوند منځ له ورکړو ژوند یې جماعت ته ورکړو د هغې به دغه حال وي زما خوږو ورونو